سو ټپې درته په ترنم کې کوم او بیا به در نظم چې بالکل د سواتې رښتیا وایي او یا هم د رنګ سپین دی هم د سترګې غټې دي نه او یا ستا یارانې ته به ټینګ نه شمه او یا تا ویل درزن بنګړي د ورځې ماته وما او یا مولا په خدای شاه ځان وکا و د ځنې سر مې جانان کند کند کنا کند کند کنا او راځه چې سوات ته چرته لاړ شو نو چې تور وربل دی د بحرین واوښینه زاره واوښینه ولکه د مارې منجله کړمه او یا اشنا په سرو شونډو شپېلی راته وښینه جار جار وښینه په سر پانسۍ ته خېجئ داسې به څوک وي چې زه یم او تا ډولی ته خېجئ راغلی نه وي چې د تلو خبره وکړې راته دغه خبره مې دا زړه سم دی مری ته خېجئ او زما په دومره غریبۍ پورې خندا مه کوه که ده واده کړې نو دا کومه دې سپوږمۍ ته خېجئ اول خو دې رور ته د واده مبارکي ویمه او د صدر صاحب سلام به واده دی یو 15 پیرې مبارک شه او بیا که د چا نه وي نو الله دې ورله ښه پوهه چې بالکل د سوات یې رښتیا وایې هم د رنګ سپین دی هم د سترګې غټې دي نه او څو شعره چې شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی زما د زړه په پرهرونو خو دې حد کړی دی د کاپر لور زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم د کاپر لور په تصویرونو خو دې حد کړی دی خدایه دا سپینې سپینې ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خو دې حد کړی دی او د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې حد کړی دی د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې حد کړی دی او دا چې دې خاورې ته اغیار پرېږدي دا ولې پرېږدي په خپله خاوره ستا اختیار پرېږدي دا ولې پرېږدي او ټیک شوله زه رقیب مو نه دی نو یریږي ولې دا چې ما ویني ما ته لار پرېږدي دا ولې پرېږدي او پلار د بچی سره دا سخت دی له نه تېروي چې دی واده وکړي بیا پلار پرېږدي دا ولې پرېږدي پلار د بچی سره دا سخت دی له نه تېروي چې دی واده وکړي بیا پلار پرېږدي دا ولې پرېږدي او چې خپل ځان د محبت ته دنګو غرونو نه غورځومه ارمانه نور دې سم د ارمانونو نه غورځومه زه دې له شراب نسکمه خدایه چې خمار شم دا ذهن د بېدرده د یادونو نه غورځومه رقیبه که د یار نه په قلار نه شوې نو واوره د ځان سره د سم د ګړنګونو نه غورځومه او څو شعره چې د غریبۍ مړه به سیټ ته ولاړ وي نو خو پکې څه نشته اسم اخري زه یم چې د غریبۍ په هر پیغور خلک ځانونه وجني بچې ساتي او په هر لور خلک ځانونه وجني ستا سره کور کې ده او ستا سره قدر نشته ستا په دې لور باندې خو ترور خلک ځانونه وجني او دوه شعره چې فیسبوکي دور دی تعلیم یې ځای ته ورسوو پرون چا مړي ته لیکلي چې مزې دې وکړې فیسبوکي دور دی تعلیم یې ځای ته ورسوو پرون چا مړي ته لیکلي چې مزې دې وکړې او چې ژوند که بې له تا نه وې نو مړ به وې مرګ که د خفګانه وې نو مړ به وې ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي رزق که د خانه وې نو مړ به وې زه په مینه کلکه عقیده ساتم زکه بی ایمانه وې نو مړ به وې او دا خو دې 2-3 میاشتو رنځور کړمه عشق که د پخوانه وې نو مړ به وې زه ضمیر د مور په دعا رنګ یمه بیل که د بابا نه وې نو مړ به وې
چې یو ښکلی و د ټولې زمانې ورته کتل یو ښکلی و د ټولې زمانې ورته کتل شیشې ته به یې نه کتل شیشې ورته کتل او له دې دور زلمې سو د مور د زړه ارمانو نشو ته به یې نه کتل نشې ورته کتل د دې دور زلمې سو د مور د زړه ارمانو نشو ته به یې نه کتل نشې ورته کتل او سنوې مسلمان شو د کعبې په لورې لاړې کعبې ته به یې نه کتل کعبې ورته کتل او سو شعره چې خوب پرې د تعبیر ته ضرورت نشته سوال نه کوي فقیر ته ضرورت نشته کور کې د پخپل آبای ځان دم کا بار موز پیر ته ضرورت نشته نوم راته د دغه رقیب ماخله نور مړې دی خنزیر ته ضرورت نشته او بس چې تک وزدن شوې په ګولۍ ولا وړی ستا تصویر ته ضرورت نشته او کله چې د شپږو بچو مور شوله بیا یې وې ضمیر ته ضرورت نشته کله چې د شپږو بچو مور شوله بیا یې ویل ضمیر ته ضرورت نشته او ځوانۍ کې د غمونو داسې کړی یمه سپینګیره ښکارمه په مخ کې مې ربۍ پرېوتې او ستا د تندي د خولې ساس کې چې مې خولې له راغې ما وې که دننه مې تالو ته زلوبۍ پرېوتې ستا د تندي د خولې ساس کې چې مې خولې له راغې ما ویل که دننه مې تالو ته زلوبۍ پرېوتې او چې د بېننګه یار ظلمونه کتابونه د بېننګه یار ظلمونه کتابونه زما زړه کې ارمانونه کتابونه د دې سو خلکو ذهنونه دوه لفظونه د دې سو خلکو ذهنونه کتابونه د ماکه کې ولوته ماشوم غواړي زما خپې زما لاسونه کتابونه د ماکه کې یو ولوته ماشوم غواړي زما خپې زما لاسونه کتابونه ډېره مهرباني یار مننه